السلام علیکم ورحمت الله. قدر اوریدونکو د خوشحالۍ ځای دی، د روژې مازدیګر دی، زموږ ډوډۍ تیاره ده. تاسو به زموږ وروڼه وګورئ چې قطار کې ولاړ دي. الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې د دوی سره روژه مات دپاره هر یو فامیل ته موږ لس ډوډۍ ورکوو. دوی به وړي او روژه ماته کې د داسې لپاره دعاګانې کوي او زه ورو غوښتل چې هغوی نومونه خپاره شي، دوی دپاره اطمینان حاصل شي. هغوی نومونه زه یادومه. د سعودي عربستان شاجر ښار نه د مسافرو چنده کړې وه 9300 افغانۍ چې موږ د یوه جسیب ته ولېږلې کور ودان. موږ یې په همدغه پروګرام کې مصرف کړلی. یو بل ورور جرمني فرانکفورټ ښار نه کومک کړی و 8900 کور ودان. یوې خور له امریکا څخه 14304 افغانۍ کومک کړی و چې موږ دغه پروګرام کې ولګولې. له ټولو نه ځانګړي مننه کوم. ځینو نورو هم همکاري کړې وه، که چا یو وس و، دوه و، درې وسو واسې کړی و، هغه موږ سره همکاري کړې نه ورته چې نومونه خپاره شي. موږ جمله 50 نفر ته دغه پروګرام تیار کړی او روان انشاءالله نور هم دا پراخېږي. الحمدلله کورونه ژمنې کړي دي پراخ به شي. او اوس فلحال چې موږ کوم پروګرام لرو 50 نفر لپاره موږ دغه پروګرام لرو. تاسو به دغه خلک ګورئ چې قطار کې ولاړ دي او هغه مستحق خلک دي چې د بیګا او سبا لپاره ډوډۍ نه لري. منډیان دي او ګډۍ ولا دي او سپینګیري دي. دې لپاره موږ دغه توضیح شروع کېږي. بیا هم له تاسو نه غوښتنه کوم چې دا پروګرام کې سره ګډون وکړئ تر څو دغه لړۍ زموږ پراخه شي او د دې غوښتنې ډېرې دي، موږ سره امکانات کم دي. لیدونکو زموږ پروګرام دغه دی پیلېږي. تاسو دا هم راسره که دا ویډیو چې تاسو شریک کړئ او خپله همکاري وکړئ، دا هم راسه ده. روژې مبارکه میاشت ده، ډېر ثوابونه دي، ډېر اجرونه دي. راځئ موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ. زموږ لړۍ دغه انشاءالله شروع کېږي. میاشت رحمتونو د مؤمن خبردار اوسه، ګوره چې تر لاسه کې له رب نه مغفرت پکې، ګوره چې تر لاسه کې له رب نه مغفرت پکې. میاشت رمضان ده، میاشت رمضان ده وروره، ونه کې غفلت پکې، ونیسه روژه او ښه ډېر وکړه عبادت پکې. میاشت رمضان ده، ګوره چې هېر نه کې د خپل کلي غریبان پکې، ګوره چې هېر نه کې د خپل کلي غریبان پکې. میاشت د رحمتونو دا بیخي نشته غربت پکې، میاشت د رحمتونو دا بیخي نشته غربت پکې. میاشت د رمضان ده، میاشت د رمضان ده